هند یو ځل بیا افغانانو ته د بېلابېلو ویزو د ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې سوداګرو او هنرمندانو ته هم ویزې شاملې دي. دا اعلان د هند حکومت یوې رسمي ویبپاڼې خپور کړ او ویې ویل دا اقدام له 5 کلونو وروسته شوی دی. هند د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه ودروله او خپلې قونسلګرۍ او سفارت یې بند کړل. سره له دې چې د هند حکومت تر اوسه افغانانو ته د ویزو د بیا پیل په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د حکومت یوه سرچینه د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د افغانانو لپاره د نوي آنلاین ویزې ماډیول فعال شوی دی. موږ ته خصوصا په صحت کې او په زده کړو کې ډیر سخت ضرورت ده. اسلامي امارت له راتګ سره او د موږ له دې لوېدلي حالت سره که چیرې دوی موږ سره په رښتیا باندې له زړه نه همکاري وکړي، مرسته وکړي، تجارت وکړي، کاروبار وکړي، رفت آمد خلاص کړي، دا د دواړو ملکونو په ګټه ده، د دواړو ملکونو د حکومتونو په ګټه ده. موږ په سیمه کې باید مثبت خواره سو، مثبت اقدام وکړو. په دې پرانستل شوي پورټل کې افغانان کولی شي په آنلاین ډول د تحصیلي، سوداګرۍ، درملنې، د ناروغ ساتونکي، ننوتنه او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو لپاره ویزې پکې شاملې دي. هغه هنرمندان، فرهنګي شخصیتونه، اکاډمیک کسان او مسلکي خلک چې د پیژندل شویو بنسټونو لخوا د لنډمهاله فرهنګي فعالیتونو لپاره هند ته ځي، بې له امتیازه یا معاوضې کولی شي د ننوتو ویزې لپاره غوښتنه وکړي. همداراز هغه ماشومان چې له پخوانیو واده شویو افغان والدینو څخه دي او اوس د هند له یو وګړي یا د هند د اصل شخص یا OCI کارت لرونکي سره واده شوي وي هم کولی شي د ننوتو ویزه ترلاسه کړي. دغه راز ورزشکاران او روزونکي چې د هند په تجارتي سپورټي پیښو کې ګډون کوي، هغه افغانان چې غواړي په هند کې سوداګریز یا صنعتي کاروبار پیل کړي، هغه کسان چې د اوږدمهاله تجارتي فعالیتونو لپاره مکرر سفر ته اړتیا لري، هغه افغانان چې په هند کې ملکیت لري، هغه والدین چې بچي د لوړو زده کړو لپاره هند ته تللي وي، هغه والدین چې له 13 کلو کم عمره اولاد لري هم کولی شي د ننوتو ویزې لپاره غوښتنه وکړي. د هند او د افغانستان اړیکې د ویزو د خلاصولو هم افغانستان ته ډیره ګټه لري او همدارنګه هند لپاره هم ښه ده، ځکه دومره کلونه زیاتره خلکو خپل تجارت درولی و، د هندوستان سره ښه بزنس درلودو او همدارنګه زموږ زیاتره مریضان چې هغوی په هند کې تداوي کېده یا په هند کې تداوي کوله، دې ته انتظار دي چې د هند ویزې خلاصې شي او دوی په خپله تداوي هلته په هند کې وکړي. هند د 2021 کال د اګست په میاشت کې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان لپاره هر راز ویزې ځنډولې. یوازې د بیړني ډول ویزې اعلان شوې وې چې ډېری یوازې د هندوانو او سیک لږکیو لپاره منظور شوې وې. د مې میاشتې په 15مه د هند د بهرنیو چارو وزیر SG شنکر د اسلامي امارت د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا د اسلامي امارت له حکومت سره د هند د یو وزیر په کچه لومړی رسمي تماس ګڼل کیږي.